ان پلورونکي اتمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو زموږ او ستاسو کیسه تر دې ځای را رسیدلې و چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه او ورسره زړورو مجاهدینو یې د روم د بحیرې په غاړه اړولې دي او حالته علي بن سفیان رحمت الله علیه په مصر کې له 50,000 سوداني پوځ سره پاتې و چې بغاوت ونکړي او دلته د صلیبیانو شپږ تنه نارینه او 9 تنه نجونې هم د روم د بحیرې په غاړه په جلا جلا خیمو کې تر پیرې لاندې د پوځ له خیمو نه لږ وړاندې د نجونو لپاره خیمه ودرول شوه. له هغه ځایه 200 قدمه وړاندې د زخمیانو خیمې وې. هلته هم یوه خیمه درول کېده. شپږ نوي زخمي بندیان پر ځمکه پراته وو. نجونو د هغوی په لور کتل. دواړه خیمې ودرول شوې. نجونې خپلې خیمې ته ولاړې او زخمیان خپلې خیمې ته ننویستل شول. یو تن پیردار د نجونو د خیمې مخې ته ودرول شو. د نجونو لپاره خواړه راوړل شول. ویې خواړه. بیا یوه نجلۍ له خیمې راووتله او د زخمیانو خیمې ته یې کتل. اوس د هغې په مخ کې د ویرې تنهې نښې نه وې. هغې پیردار ته وکتل او پیردار هغې ته. نجلۍ ورته په موسکا سره اشاره وکړه چې د زخمیانو خیمې ته تلل غواړي. پیردار د سار په ښورولو منع کړه. نجونو ته له خیمې نه د لرې تللو او یا له چا سره د خبرو کولو اجازه نه وه. د نجونو او شپږو زخمیانو د خیمو ترمنځ ډېرې ونې وې. کیڼ لوري ته د خاورو یو ډیری و چې ځنګلي بوټي هم پرې شنه شوي وو. لمر پرېوت. بیا د شپې تیاره په خپرېدو شوه. د پوځي کمپ شور او ځواک په چوپتیا بدل شو او بیا د زخمیانو د زګیرویو غږونه د شپې په چوپتیا کې ښه رسا اورېدل کېدل. هلته لیرې د روم د بحیرې شور په کرا کرا پرله پسې اورېدل کېده. د صلاح الدین ایوبي په دې جنگي مرکز کې له یو څو تنو پیردارانو او له زخمیانو پرته چې دردونو خوب ته نه پرېښودل نور څوک ویښ نه و. یوازې د سلطان صلاح الدین ایوبي په خیمه کې هماغه د ورځې په شان حال. هلته چاته خوب ورغلی نه و. د سلطان ایوبي 3 تنه قومندانان ناست او بهر د ساتونکو ګروپ ویښ او د تیارسۍ په حال کې. سلطان صلاح الدین ایوبي یو ځل بیا وویل علي بن سفیان تر اوسه رانغی. د هغه په وینا کې اندېښنه وه. بیا یې وویل د هغه استازی هم رانغی. که څه ګډوډي وای اطلاع به یې را رسېدلې وای. یو قومندان وویل داسې ښکاري چې هلته حالات سم دي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل هیله خو مې همدا ده، خو که 50,000 لښکر بغاوت وکړ نو لارې ته راوستل به یې ګران وي. هلته زموږ د پوځ 1,500 سپاره او 2,900 تنه پیاده پوځ دی. د هغوی په مقابل کې سودانیان ښه او ازمویل شوي سپاهیان دي. شمیر یې هم زیات دی. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي دا اندېښنه په ځای وه. خو بیا هم یو قومندان وویل د ناجی او د هغه د توتیګرې ډلې له منځه وړلو وروسته بغاوت امکان نه لري. یو بل قومندان وویل له قیادت پرته به لښکرې بغاوت ونه کړي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل بندوبست یې ضروري دی، خو چې کله علي را ورسیږي نو معلومه به شي چې څه ډول بندوبست یې وکړای شي. د صلیبیانو د مخنیوي لپاره صلاح الدین ایوبي په خپله راغلی و، خو د سوداني پوځ د سرغړاوي د خطرې له امله یې علي بن سفیان په قاهره کې پرې ایښی و چې سوداني لښکر یې تر څارنې لاندې وساتي او د خپل ځانګړي مهارت له مخې د بغاوت کولو مخه ونیسي. هغه باید تر اوسه راغلی او صلاح الدین ایوبي ته د هغه ځای د حالاتو څرنګوالی ویلی وای، خو هغه لا راغلی نه و او صلاح الدین ایوبي هم ناارامه و. هغه چې کله له خپلو سپاسالارانو سره د قاهرې په باب خبرې کولې د ټول جنگي مرکز سپاهیان په درانه خوب بیده شوي وو. خو هغه 9 تنه نجونې ویښې وې چې صلاح الدین ایوبي ورته پناه ورکړې وه. یو کرتي څوکیدار د خیمې پرده پورته کړه. دننه ډیوه بله وه. له پردې پورته کولو سره نجونو ځانونه ویده واچول. څوکیدار وکتل
واړه پوره او ویدې وي. بیا یې بیرته پرده راخپره کړه او د خیمې ترڅنګ کېناست. د خیمې له پردې سره نږدې چې کومه نجلۍ وه هغې له لاندې نه پرده اوچته کړه. بیا یې پرده په کراره پرېښوده او ترڅنګ نجلۍ ته یې په غوږ کې وویل ناست دی. او په دې ډول په غوږ کې ټولو نجونو ته وویل شول چې پیردار د خیمې ترڅنګ ناست دی. یوه نجلۍ چې د خیمې بلې پردې ته نږدې وه کرار کېناسته او له بسترې راووته. بستره پر ځمکه هواره وه. هغې کمبله پر بستره داسې وغوړوله لکه له لاندې چې درې نجلۍ ویده وي. په کرار د خیمې دروازې ته ورغله. پرده یې پورته کړه او پیردار یې څاره. کله چې مخ بل لوري ته شو نو نجلۍ بهر راووتله. پاتې شپږ تنو نجونو خرهاری پیل کړ. څوکیدار ته معلومه وه چې دا له سمندر نه ژغورل شوي پناه غوښتونکي نجونې دي، کومې خطرناکې بندیانې نه دي. هغه کېناست، په اسویلو یې پیل وکړ. نجلۍ په بې غږه قدمونو په داسې لوري د هغو ګڼو بوټو لوري ته ولاړه چې د هغې او پیردار ترمنځ خیمه حائله وه. له هغې ځایه یې د هغې خیمې په لور حرکت وکړ چیرې چې د نویو شپږ زخمي بندیانو خیمه دروت شوې وه. شپه تیاره وه، هلته یو څه ونې وې. که پیردار هغې لوري ته کتلې هم وای نو نجلۍ یې لیدلی نه شوه. نجلۍ کېناسته او د پښو په ښویېدو د خیمې په لور روانه وه. په مخ کې د شګو ټوپنۍ وې. د هغې ترڅنګ په ښویېدو نجلۍ د یوې غونډۍ تر خوا څملسته. څوکیدار ورته د یو تور سیوري په څېر ښکارېده. هغه اوس د دوو څوکیدارانو په منځ کې وه چې یو یې د خپلې خیمې او بل د زخمیانو د خیمې ترڅنګ. له هغې سره دا ویره وه چې که د زخمیانو څوکیدار د هغې خواته راشي نو وبنیول شي. تر ډېر انتظار وروسته څوکیدار د نورو زخمیانو خواته ورغی. نجلۍ د پروت حرکت په وسیله د شپږو زخمیانو خیمې ته ورسېده. پرده یې پورته کړه، دننه ورغله. دننه تیاره وه. دوه درې زخمیانو په ورو ورو قرار زګیروي کول. ښایي چې له هغوی نه یوه یې د خیمې پرده پورته کېدل لیدلې وي. هغوی په کمزوري اواز وپوښتل څوک یې؟ نجلۍ له خولې د اوږد غږ وایست او په قرار یې پوښتنه وکړه رابن چیرې دی؟ ځواب ورکړل شو له هغې خوا نه دریم دی. نجلۍ د دریم سړي پښه وښوروله. رابن وویل څوک یې؟ نجلۍ ځواب ورکړ موبي. رابن کېناست، لاس یې وغځاوه. نجلۍ یې له مټو ونیوه او خپلې بسترې ته یې کش کړ. له ځان سره یې وغځوله او کمپله یې پرې خوره کړه. ویې ویل څوکیدار را نه شي، را نږدې شه. هغه نجلۍ په سینې پورې ونیوه. ویې ویل زه په دې تصادف حیران یم چې موږ یو ځل بیا سره یو ځای شو. دا یو معجزه ده چې خدای یسوع مسیح ته زموږ بریالیتوب منظور دی. موږ ډېره بده ماتې خوړلې ده، خو دا ټوله دوکه وه. دا هماغه زخمي بندي و چې تر نورو جلا او له شان شکل او جسم له مخې معمولي صفاهي نه بلکې لوړ رتبه منصبدار ښکارېده. صلاح الدین ایوبي هم دا ویلي و چې دا کوم معمولي صفاهي نه دی. دی تر نظر لاندې وساتئ. هر کله چې علي بن سفیان راشي بیا به ترې تحقیقات وکړي. نجلۍ ترې پوښتنه وکړه ته څومره زخمي یې؟ کوم هډوکی خو دې مات نه دی؟ رابن وویل زه بالکل روغ رمټ یم، ګرېدلی هم نه یم. هغوی ته مې ویلي چې دننه زخمي یم او په سینه کې مې شدید درد دی، خو زه بیخي روغ رمټ یم. نجلۍ پوښتنه وکړه نو بیا دلته ولې راغلې؟ رابن وویل ما ډېر کوښښ وکړ چې مصر ته ولاړ شم او سوډاني لښکر ته ځان ورسوم، خو هر لوري ته اسلامي لښکرې خپرې وې. کومه لاره چاره مې پیدا نه کړه. دا 15 تنه زخمیان مې یو ځای کړل او له دوی سره د زخمی په حال کې دلته راغلم. اوس به د تېښتې کوښښ کوم چې لا تر اوسه امکان نشته. هغه لږ په قهر سره وویل ما ته د دې دوه پوښتنو ځواب راکړه. سلطان صلاح الدین ایوبي ما ژوندی ولیده. ولې؟ آیا غش ختم شول او که هغه حرام خور بې زړه شوی و؟ او دویمه پوښتنه دا ده چې تاسې اووه واړه نجونې مسلمانانو څنګه ونیولې؟ آیا هغه 15 مړې شوي دي او که تښتېدلې؟ موبي وویل رابن هغوی ژوندی دي. تو خو وایه چې خدای یسوع مسیح به موږ بریالي کړي، خو زه وایم زموږ خدای موږ ته د کومې ګناه سزا راکوي؟ صلاح الدین ایوبي ځکه ژوندی پاتې شو چې غشی د هغه د پښو په منځ کې ولګېد. رابن پوښتنه وکړه آیا د غشي وار کوم نجلۍ کړی و؟ کرسټوفر چیرې و؟ دې وویل هماغه ویشتلی و. خو ده وویل د کرسټوفر غشی خطا ولاړ. رابن په حیرانتیا وویل
هغه کریسټوفر چې غشي وشتلو اګسټس پادشاه حیران کړ د هغه ځانګړي توره انعام اخیستی و چې دلته راغی غشي دومره خطا وکړه چې 6 فوټه اوږد او 3 فوټه پلن صلاح الدین ترې خطا شو. موبي وویل د بدبخت لاسونه به رپېدلي وي. واټن یې هم ډیر و او کریسټوفر ویلي چې غشي له لیندۍ نه د وتلو په حال کې و چې ماشه یې په سترګه کې ولوېد. په همدې حالت کې غشي تر لیندۍ ووت. بیا څه وشول؟ موبي وویل چې څه باید شوي وای. صلاح الدین ایوبي چې د سمندر ساحل ته تللو له هغه سره یې 3 تنه قومندانان او 4 تنه ساتونکي وو. هغوی هر لوري ته خپاره شول. زموږ نیکبختي دا وه چې سیمه غرایزه وه. کریسټوفر ترې روغ رمټ راووت او بیا موږ ته دومره وخت په لاس راغی چې لینده او غشی مو په شګو کې پټ کړ او اوښ مو پرې چوک کړ. سپاهیان چې راغلل کریسټوفر ورته وویل هغوی 5 واړه د مراکش سوداګر دي او دا نجونې له سمندر نه راوتلي. زموږ سره یې پناه اخیستې ده. مسلمانانو سپاهیانو زموږ سامان تلاشي کړ. هغوی ته له تجارتي سامان پرته نور څه په لاس ورنغلل. موږ ټول یې صلاح الدین ایوبي ته وروستو. موږ داسې وښودله چې له سیسلي ژبې پرته په بله ژبه نه پوهېږو. کریسټوفر سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل چې هغه پر سیسلي ژبه پوهېږي. موږ 7 واړه نجونو پر ځانونو ویره راوستله. موبي رابن ته هغه ټولې خبرې وکړې چې له سلطان صلاح الدین ایوبي سره یې کړې وي. دا 7 نجونې او 5 سړي صلیبیانو تر حملې 2 ورځې د مخه د مصر ساحل ته رالېږلي. 5 واړه سړي د صلیبیانو ازمویل شوي جاسوسان او کمانډویانو او نجونې هم جاسوسي وي. پر جاسوسي سربیره هغوی ته دا کار هم سپارل شوی و چې مسلمانان مشران او قومندانان په خپل جال کې ونښلوي. هغوی ډېرې ښکلې وې. د ذهني تخریب او جاسوسي ځانګړې روزنه ورکړل شوې وه. په دې روزنه کې اداکاري په ځانګړې توګه شامله وه. د 5 واړو سړیو دنده دا وه چې سلطان صلاح الدین ایوبي ووژني او له ناجي سره په ارتباط کې اوسي. هغوی نجونو د مصریانو ژبه په اسانۍ سره ویلی شوه خو هغوی یې څرګندونه ونه کړه. رابن د دغې څانګې مشر و. هغه باید ځان ناجي ته رسولی وای. خو د سلطان صلاح الدین ایوبي او علي بن سفیان چالونو حالات بدل کړي وو. رابن پوښتنه وکړه آیا ته صلاح الدین ایوبي په خپل جال کې ګیرولی نشې؟ موبي وویل اوس خو ملا دلته لومبۍ شپه ده. هغه چې زموږ په باب کومه پرېکړه کړې ده که هغه رښتیا وي نو مطلب یې دا دی چې هغه سړی نه یوه ډبره ده. که د هغه زموږ سره څه دلچسپي وای نو یوه نجلۍ خو به یې خپلې خیمې ته ورغوښتې وای. د هغه وژنه هم اسانه نه ده. هغه یو ځل د سمندر غاړې ته راغلی و خو غشی خطا و. هغه د قومندانانو او ساتونکو په منځ کې وي. دلته یو څوکیدار زموږ پیره کوي او د ساتونکو مکمل ګروپ د هغه د خیمې په شاوخوا ولاړ وي. رابن وویل هغوی 5 واړه څه شول؟ موبي ځواب ورکړ لږ لرې دي. هغوی به اوس همدلته اوسي. رابن وویل موبي واوره زه دغې ماتې لیونی کړی یم. پر وجدان مې دومره بوج دی لکه د دغه ماتې مسؤلیت چې زما پر غاړه وي. پر صلیب لاس ایښودلو سره سوګند خو له ټولو نه اخیستل شوی دی خو د یوه صفاحي په سوګند او زما په قسم کې د ځمکې او اسمان هومره توپیر دی. زما رتبې ته وګوره، زما مسؤلیت ته وګوره. ما باید نیمایي جنگ د ځمکې لاندې او د شا له خوا په ګزار ګټلی وای. خو ما تاسې 7 نجونو او هغو 5 خپله دنده ترسره نه کړای شوه. زما نه صلیب د دې خبرو ځواب غواړي. هغه په غاړه کې پروت صلیب ته لاس کړ او ویې ویل زه دا له خپلې سینې جدا کولی نه شم. هغه د موبي په سینه لاس وواهه. صلیب یې ولټاوه، په لاس کې یې ونیو. ویې ویل ته خپل مور او پلار ته دوکه ورکولی شي خو له دې صلیب نه مخ اړولی نه شي. ده چې کوم مسؤلیت تا ته سپارلی دی هغه پوره کړه. خدای جل جلاله چې تا ته کومه ښکلا درکړې ده هغه به غټ کاڼي څیري او تا ته به لاره درکړه. زه یو ځل بیا تا ته وایم چې زما او ستا ناڅاپي لیدل د دې خبرې ثبوت دی چې موږ به بریالي کېږو. زموږ لښکرې به د روم د بحیرې په هغه غاړه راټولېږي. څوک چې مړه شوي هغوی مړه شول، خو څوک چې ژوندي دي هغوی پوهېږي چې دا ماتې نه بلکې دوکه وه. ته خپلې خیمې ته بیرته ولاړه شه او هغو نجونو ته ووایه چې په خیمه کې دې په کراره نه څملي. بار بار دې له صلاح الدین ایوبي سره وویني، د هغه له قومندانانو سره دې ګوري، بې پروایي دې رامنځته کړي، د مسلمانېدو دوکه دې ورکوي. هغوی پوهېږي چې څه باید وکړي.
موبي وویل تر هر څه لومړی دا معلومول پکار دي چې دا څه وشول. سوډانیانو خو به موږ ته دوکه نه وي راکړې. رابن وویل زه په باور سره ویلای نشم. ما تر حملې ډیر د مخه په مصر کې له خپلو خپرو جاسوسانو معلومات ترلاسه کړي وو. هغه دا و چې سلطان صلاح الدین ایوبي د سوډانیانو پر 50,000 ایز لښکر باور نه لرل. حال دا چې دا د مصر د مسلمانانو د حکمران خپل پوځ و. سلطان صلاح الدین ایوبي چې راغی مصري لښکر یې جوړ کړ چې سوډانیانو ورسره یو ځای کېدل نه غوښتل. د هغوی قومندان ناجي له موږ نه مرسته غوښتې وه. ما د هغه لیک لیدلی و او ما یې تصدیق کړی و چې هغه لیک د ناجي و چې په هغې کې هیڅ دوکه نه وه. خو زموږ سره د تاریخ تر ټولو ستره دوکه وشوه. زه باید دا معلومه کړم چې دا دوکه څنګه وشوه او دا دوکه چا وه. زه له دغو څېړنو پرته بیرته تللی نشم. اګسټس پادشاه په ډیر ویاړ سره ویلي وي چې زه به د مسلمانانو د کورونو دننه رازونه معلوم کړم او د هغوی بنیادونه به وباسم. موبي اوس فکر وکړه چې د شاهنشاه پر زړه به څه تېرېږي. هغه به ما د تر مرګ کمه سزا راکړي. لومړی د صلیب قهر خو به راباندې جدا نازلېږي. موبي وویل زه پر ټولو پوهېږم. احساساتي خبرې مه کوه. د کار او عمل خبره وکړه چې زه څه وکړم. د رابن پر اعصابو د خپل مسؤلیت او ماته احساس دومره غالب و چې له هغه سره دا احساس هم نه و چې د موبي په څېر زړه وړونکې نجلۍ چې د هغې په هره ښکلا ناز او انداز کې د شرابو خمار او جادو ځای شوی و د هغه له سینې سره جوخته ده او د هغې د وریښمینو په څېر نرمې زلفې پر مخ راخوري دي. رابن د هغې د زلفو نرمښت حس کړ. ویې ویل موبي ستا دا نرمې زلفې داسې زنځیرونه دي که تر صلاح الدین ایوبي راتاو شوې نو هغه به دې هم غلام شي. خو ته چې باید تر ټولو لومړی کوم کار وکړې هغه دا دی چې کریسټوفر او د هغه ملګریو ته ووایه چې هغوی د سوداګرو په جامه کې ناجي ته ځانونه ورسوي او دا خبره معلومه کړي چې ولې د هغه لښکر بغاوت ونه کړ او دا راز څه ډول رسوا شو چې له هغې نه په ګټې اخیستلو سلطان صلاح الدین ایوبي د ګوتو په شمېر کسانو په وسیله کمین ونیو او زموږ د لښکرو بیړۍ یې غرقې کړې او هغوی ته دا هم ووایه چې معلومات وکړي چې ناجي خو به سلطان صلاح الدین ایوبي سره ملګری شوی نه وي. هغه خو به زموږ د دې حال لپاره خط لیکلی نه و. که همداسې شوي وي نو موږ باید خپل جنگي تاکتیک تغییر کړو. زه په دې خبره باوري شوی یم چې د مسلمانانو شمېر که هر څومره لږ وي موږ ورته په اسانۍ سره ماتې ورکولی نه شو. دا خبره ضروري شوې ده چې موږ د هغوی د حاکمانو او عسکري قیادت جذبې ختم کړو. موږ ستا په څېر نجونې د عربانو حرم سرایونو ته لېږلي دي. رونو دا د شیطان مشورې او تدبیرونه وو چې دوی پرې عمل کاوه او اوس یې هم پرې کوي. خو د عزیز رب جل جلاله لښکرو ته الله جل جلاله خپلې لارې برابروي او بریالیتوب ورنصیب کوي. خو ورپسې موبي وویل هغه یې وداګه او ورته ویې ویل تا بیا خبره اوږده کړه. موږ په خپل کور کې په یوه بستره کې پراته نه یو چې ډېر په مزه مزه یو بل ته کیسې وکړو. موږ د دښمن په کم کې بندیان او تر پیرې لاندې یو. بیرون پیرهدار ګرځي. شپه په تېرېدو ده. موږ سره د اوږدو خبرو وخت نشته. زموږ پلان تباه شوی دی. اوس ووایه چې په دې حالاتو کې به زموږ پروګرام څه وي. موږ 7 نجونې او 6 سړي یو. باید څه وکړو؟ یو دا چې باید ناجي ته ورشو او د هغه د دوکې څېړنه وکړو. بیا چاته خبر ورکړو. او بله خبره ده چې تاسې به چیرې یاست. رابن وویل زه له دې ځایه تښتم. د اتمې برخې پای.